کې فارغت غونډې کې څه وویل شو. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون له طب پوهنځي تازه فارغ شویو محصلینو د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړلې دروازې پرانیزي. دوی دا خبرې نن له یاد پوهنتون څخه د فارغت په جوړو شویو مراسمو کې کړې او ویل یې دي چې د نجونو له زده کړو پرته افغان ټولنه پرمختګ نشي کولی. شیخ زاید پوهنتون اوس مهال په بېلابېلو پوهنځیو کې زرګونه محصلین لري. له دې ډلې ښځینه محصلینې په کور کېنول شوي دي. همداراز د محصلینو له اړوندو مسؤلو ادارو غوښتنه کړې ده چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د دوی په وینا که ورته په روغتیایي مرکزونو کې د کار زمینه برابره نه شي، مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي. د یاد پوهنتون د مسؤلینو په وینا په دې 22مه دوره کې 100 نارینه محصلینو ته له روغتیایي زده کړو د فراغت سندونه ورکړل شول.